علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم. د تل په څیر نن یو ځل بیا زموږ موضوع د انګلیسي ګرامر اړوند دی. په نننۍ ویډیو کې به موږ د انګلیسي ګرامر له مخې ورډ یا لغت پیژنو. لغت یا کلمه یا هم ورډ څه ته ویل کیدای شي. که غواړئ چې د لغت اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړئ، نننۍ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. راځو شروع اخلو د نن ورځې درس باندې، هغه هم د ورډ تعریف اخلو. لومړی what is word؟ لغت څه دی؟ نو د لغت لپاره موږ یو جامع تعریف راغستی دی او هغه په دې ډول دی: a single unit of a language which has a special meaning and can be written and spoken is called word. د لغت تعریف په دې ډول دی: د یوې ژبې واحده برخه، د یو ژبې یوه برخه کوم چې خاص معنا ولري او لیکل او لوستل کیدای شي، عبارت له لغت څخه دی. که تاسې تعریف ته توجه کوئ، په تعریف کې عموما موږ 3 نقاط اخلو. لومړی دا ده چې لغت څه شی دی؟ a single unit of a language، د یو ژبې یو واحده برخه ده. یا موږ داسې مولی شو چې a word is a group of letters، یو لغت د تورو مجموعه ده، او یا هم د یو ژبې یو واحد برخه ده، یو برخه جوړوي. یعنی لومړی شرط د لغت په جوړښت کې دا ده چې دی به د تورو مجموعه اوسي یا هم د یو ژبې یو واحد اوسي. دویم شرط which has special meaning، دویم شرط د لغت اړوند هغه دا دی چې یو لغت باید خاص یا ځانګړی معنا ولري. هر هغه تورو مجموعه چې سره یو ځای شوي دي او مکمل او خاص معنا نه ورکوي، لغت نه ګڼل کیږي. او تر ټولو مهم دریم شرط هغه دا ده and can be written and spoken. دریم شرط دا ده چې همدغه د تورو مجموعه کوم چې خاص ځانګړی معنا لري هم به لیکل کیږي او هم به لوستل کیږي. نو د لغت اړوند 3 مهم شرطونه هغه په دې ډول دی: لومړی دا چې د تورو یو مجموعه یا واحد اوسي، دویمه دا چې خاص ځانګړی معنا ولري، او دریمه دا چې هم به لیکل کیږي هم به ویل کیږي. یعنی د لیکلو وړ اوسي او د تلفظ یا هم ویلو د ویل کېدو یا یعنی په دې معنا چې لیکل کیږي به هم به ویل کیږي یا لوستل کیږي. کله چې یو لغت په دې ټولو اصولو په دې 3 نقاطو باندې برابر اوسي، یاد کلمه یاد لغت، موږ لغت بللی شو. د مثال په ډول سره موږ یو لغت اخلو، هغه هم پرزنټ دی. که تاسې توجه وکئ پرزنټ کلمې ته، په دغه لغت کې عموما دا د تورو مجموعه ده. پرزنټ دې کې د یو څخه زیات تورې شتون لري. دویمه نقطه دا چې دا یو خاص ځانګړی معنا هم لري: وړاندې کول، تحفه، حاضر او داس نور. او دریمه دا ده چې پرزنټ کلمه هم لیکل کیږي لکه څنګه چې تاسې ګورئ، او همدارنګه هم تلفظیږي. پرزنټ یعنی اواز هم لري، لیکل کیږي هم، د تور مجموعه هم ده. نو کله چې دغه 3 واړه چیزونه په یو لغت کې شتون ولري، یا لغت موږ لغت بللی شو. اوس هم راځو د لغت برخو ته، یا هم ټایپس اف ورډز. هر کله چې موږ انګلیسي ګرامر اخلو، معمولا موږ لغت په 2 برخو باندې ویشو. یعنی دغه انګلیسي کې چې څومره کلمې یا لغتونه ورډز موږ وینو، دا معمولا 2 اړخونه یا 2 برخو باندې به ویشل کیږي. لومړی هغه ته لیکسیکل ورډز یا هم لفظي یا لغوي کلمات یا لغتونه بلل کیږي. دویمې هغه ګرامرټیکل ورډز، ګرامري کلمات بلل کیږي. لیکسیکل ورډز are those words which give complete meaning and do not need any further explanation. په دې معنی وایي لفظي لغتونه هغه لغتونه دي کوم چې مکمله معنا ورکوي خپله. نو په دې وجه باندې کوم اضافه، تشریح یا هم وضاحت ته ضرورت نه لري. هر هغه لغت چې خپله
معنا ورکوي یا هر هغه لغت چې لغوي معنا ولري یا لفظي معنا ولري دغه لغت ته لیکسیکل ورډ ویل کېدای شي. که تاسو توجه وکړئ موږ سره لغت د ټایم، که موږ وګورو ټایم خاص معنا لري، لفظي یا لغوي معنا لري، وخت ته ویل کېدای شي. ضرورت نشته چې د ټایم نور موږ تشریح وکړو، ځکه خپل لغت معنا ورکوي وخت ضرورت نشته نور څه ته. په همدې ډول سره موږ سره بل لغت د پلی، که وګورو پلی لوبه کول خپله معنا ورکوی شي، ضرورت نور څه تشریح ته نشته. په عین ډول سره ساوند دا هم موږ سره لیکسیکل ورډ دی، یعنی په دې معنا لغوي معنا اواز، لفظي معنا موږ سره شته اواز ته ویل کېږي. ضرورت نشته چې موږ د دې نور څه تشریحات او وضاحت ولټوو. اوس یو بل خبره باید وکړو، هغه دا چې لیکسیکل ورډز ته یو څه نور نمونه هم اخلي په انګلیسي ګرامر کې، او یاد نمونه په دې ډول دی. لیکسیکل ورډز ته ابسولوټ، روټ، کانټنټ ورډز هم ویل کېدای شي. یعنی لیکسیکل ورډز یا هم ځینې کې ابسولوټ ورډز موږ ویو. کله کله تاسو به ولیدل اوسئ وایي چې دا روټ ورډ دی، یعنی هغه اصلي لغت، هغه ریښیز لغت، او یا هم تاسو شاید واورئ چې دا کانټنټ ورډ دی. همدارنګه لیکسیکل ورډز انګلیسي ګرامر کې عموما په څلورو حالاتو کې پیدا کېږي. یعنی لیکسیکل ورډز most frequently have 4 forms in English grammar. د انګلیسي ګرامر له مخې لیکسیکل ورډز یا هم کانټنټ یا روټ ورډز عموما 4 فارمز لري. دی به ناون فارم لري، ورب فارم به لري، ایډورب فارم به لري، ایڈجکټیو فارم به لري. ګرامري لغتونه تعریف په دې ډول دی: are those words which cannot give complete meaning and need further explanation. ګرامري لغتونه هغه لغتونه دي کوم چې مکمل معنا نشي ورکوي، نو په دې وجه باندې نو ځکه نور اضافه معلومات او تشریحات ته ضرورت لري. یعنی د لیکسیکل ورډز برخلاف unlike to lexical words, grammatical words cannot give complete meaning. So that's why we need further explanation, further details in order to take its complete meaning. د دې لپاره چې د دې مکمله معنا واخلو موږ د دې تشریح کوو، د دې ټایپس اخلو، د دې وضاحت کوو. نو ګرامرټیکل ورډز عموما مکمله معنا خپل نشي ورکوي. د مثال په ډول سره که تاسو وګورئ ټینس وخت زمانه، نو اوس دغه وخت زمانې ته ویل کېږي، خو موږ نشو پېژندلی چې وخت زمانه څه، تر هغې چې موږ د ټینس اړوند تشریحات، د ټینس هغه اقسام، د ټینس اړوند وضاحت لیکچر ورنه کړو. نو د ټینس اړوند ګوره ډېر زیات خبرې کېږي. دغه ټولې خبرې چې تشریحات یې موږ ګڼو دا لازمي دي د دې لپاره چې د ټینس په مفهوم او معنا باندې پوه شو. یا یو بل لغت دی موږ سره د لغوي معنا به ورکوي د، خو د دې لپاره چې تاسو د په مفهوم او وظیفه باندې پوه شئ د تشریحاتو ته تاسو ضرورت لرئ. نو ځکه موږ د ګرامرټیکل ورډز هغه لغتونه چې خپله مکمله معنا نشي ورکوی. یا بله لغت دی وایس دی. وایس ګرامر له مخې وایس څه ته ویل کېږي؟ نو که غواړئ چې ګرامر له مخې تاسو وایس باندې پوه شئ، ډېر تشریحات او وضاحت او اقسام او ډېرې زیات قوانینو ته ضرورت لرو چې موږ تاسو ولولو او تر دې چې په وایس باندې پوه اوسو. همدارنګه ایډورب دی، قید. قید څه ته ویل کېږي؟ د قید په تعریف باندې پوهېدو لپاره، د قید په مفهوم او د قید اړوند د نورو پوهېدو لپاره موږ او تاسو باید د قید نور وضاحت وکړو. نو دغه څلور لغتونه او دې ته ورته نور ډېر لغتونه چې خپله ځان ته مکمله معنا نشي ورکوي، دې لپاره چې بشپړ معنا او مفهوم باندې پوه شو اضافه معلومات تشریحات اخلو. دغه لغتونه د انګلیسي کې ګرامرټیکل ورډز یا ګرامري لغتونه ویل کېږي. ګرامرټیکل ورډز په یو بل نوم هم پېژندل کېږي انګلیسي ګرامر، هغه د ګرامر ټرمینالوجیز هم ویل کېږي، ګرامري اصطلاحات یا ګرامر ټرمز، یا هم اکثر ځایونو کې موږ یو از ا ګرامرټیکل ټرم، دا یو ګرامري اصطلاح ده، ګرامري اصطلاح ده. نو ګرامري لغتونه عموما په ټرم باندې هم پېژندل کېږي، اصطلاح باندې. او یا هم ګرامري لغتونه ته موږ فنکشنل ورډز هم ویو.
functional words یا وظیفوي لغتونه. نو grammar terminologies, grammar terms, functional words دا ټولې ګرامري لغتونو لپاره بدیل دي. دا اوس موږ د نن ورځې ورډ یا لغت اړوند ویډیو په دې هیله چې د نننۍ ویډیو څخه به موږ یو څه اخیستی اوسئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وختونه د بیا لیدو په هیله.